بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، خوبونو تعبیر په سلسله کې ان شاء الله یو ور بیا ستاسو خدمت کې حاضر یو. د خوب د اوري. علیکم السلام ورحمة الله. طيب ریګ سمندر را روان شو او دې کې زور شمه سره کې چمن په اړه باندې روانې وې د لاسونو مې ککړې په دې اوبو باندې هغه ریګونه د پاسه د ساتي چې ما چې زه اوبه چې کوم اوبه نشته او هغه راځوي چې بوتل هغه له زه بوتل ورکړم ما رښتینې اوبه راکړي. ښه، نو دا خوب دی چې د شګه ته په خوب کې لیدلی اوبو سمندر سیند غاړه کې روانې او اوبه دي او خړې دي شګه لکه شګه پکې ده او لاسونه یې په شګو دي او تږی یې. نو دا شګه او تیږې چې دي دا په خوب کې ښه تعبیر نه لري. لکه شګه چې ده دا په طعام کې په خوراک کې چې کله راځي نو دا عیب غوندې وي، د غاښ لاندې راځي نو دا یو عیب غوندې وي. دغسې ستا په دې کاروبار کې یا څه مال درته راځي یا کوم ځای نه ته مالي ګټه اخلي نو هغه کې لږ فکر وکړه چې هغه صحیح ده که نه ده، هغه حلال ده حرام ده، څه شبهه پکې نشته. او د ملګري څه وایي ستا ته وایي راځه دا هلته صفا اوبه دي بوتل راکړه، نو دې نه مراد دا ده چې هغه ملګري دي کیدای شي هم دغه ته معلوم وي چې دا ستا کاروبار صحیح نه ده، نو هغه څه کوم خبره تاته کوي انشاءالله هغه کې خیر ده. هر کار مشورې سره کوه او که څوک درته شی وایي چې دغه کیدای شي دا مال او دغه کې دې څه مسله وي نو هغه ته لږ اهمیت ورکړه، لکه غفلت مه کوه، تحقیق پرې وکړه، ځان پوه کړه. والله تعالی اعلم. د ده ورور بل خوب هم دی. ښه، دوکاندار دی وایي. ښه وایي د دوکاندار دی وایي ملګري ورته پیسې راوړي، یو سایډ راوړي بل راوړي بل راوړي، پیسې ورته وایي دا ستا حق ده. نو دا کیدای شي د نفسیاتي خوب وي چې دا به دوکاندار وي او دا به قرضونه لري په چا باندې او فکر کوي چې دا قرضونه څوک نه ورکوي یا فکر کوي چې کیدای شي خپله راوړي. داسې خاص تعبیر پکې نشته. والله تعالی اعلم. ښه، د بل خوب اورو. علیکم السلام ورحمة. او غږ ورو ده په دې واتساپ په موبایل کې دا غږ ورو ده. ښه، نو دا خوب یې لیدلی چې موټر چلي او ډز کېږي کابل جلال آباد کې، دا تشویشي شیطاني خوب ده، دې کې خیر شر نشته او اعوذ بالله دې وایي د الله نه دې خیر وغواړي، دا خوب دې چاته نه تېري انشاءالله چې هېڅ مشکل ورته نه رسېږي. والله تعالی اعلم. ښه، نو بل خوب ده. خو فارسي ژبه کې خوب ده. خو خو جوی خودم اندازین وقتی که عذاب میبریم دیگه این داخلات مکمل میشه، یعنی اول آب میباشه مکمل میشه خو دیگه از اون میبریم بیرون، یعنی از گردن به بالا سیان من دیگه لوش از جان میره.
خب من میبینم چشمای تو روی دیگه خوش میگه سیاه سلوش هست. خب میگه باز من جواب بهش ندادم، میرم اونجا میرم دیگه. بس در یک جای میباشم که قریب خودمون باشه. خب میبینم که یکی از مصاحبه یک ذره نسبت به مردم باز شده، باز اونمون مردم یک موتر لای سفید استاد کرده و سگوار میگیرن. خب 4 نفر یک جای شده سگوار میگیرن، وقتی که سگ میگیره باز که تفنگ میزنه و زخمی میکنه، باز بوده یعنی خب کلاه میکنه گوشتاش، باز توی خب گوشتاش ده موتر منو زنی مثلا روان هستن نمی کارو میکنن دیگه. ما باید همینجا هم میبینم من صحنه رو، یک نفر دیگه میگم کار نک موتر یا متشکل میرشم پشت از یا میرفتم چون من میفهمم یا این گوشت رو میبرم خب یا به نام گوشت حلال یا در بازار میفروشم. دا خوب لیدلی ده څه اوبه دي او هغه اول کې صفا ښکاري، وروسته بیا هغه بیا خړ اوبه وي، لوشي او هغه خټې او شګې پکې وي، نو په هغه باندې دی لامبي، بیا وروسته ځان پاکوي، ټول بدن یې پاکوي، خو د سر نه بره ته دغه ځایونه د غاړې نه بره، مرۍ نه بره دا ځایونه نه پاکېږي. نو دا هم دغه اوبه چې دي په خوب کې همدغه د ژوند د انسان کاروبار، مالي مسایل، ایمان او عمل او نیت دغه شیانو باندې تعبیر کېږي. هغه شیان چې په هغه باندې ژوند روان ده ستا، دغه هر شی ده چې ستا حیثیت ده، ستا پیسې دي، ستا مقام ده، لکه اوبه چې دي وجعلنا من الماء كل شیء حی، نو د اوبو په سبب باندې ژوند روان ده. نو دغسې ستا ژوند د کوم شیانو باندې روان ده، هغه کې لږ سوچ وکړه چې هغه مسایل تا ته په ظاهره کې ځینې وخت یو مال، یو کاروبار صحیح ښکاري، خو هغه څه کله په هغه کې ته ننوځې، نو هغه کې بیا تا ته هغه ښکاري چې هغه کاروبار صحیح نه ده، او وروسته چې بیا ځان پاکوي، ټول بدن دې پاکېږي او د مخ او سر دې دا نه پاکېږي، دې نه مراد هغه ستا حیثیت دی چې هغه ته لږ ضربه رسېږي. لکه ته بېرته کوشش کوې دا کاروبار دې هر څه حلال کړې، طریقه حلال کړې، خو چې کوم ضربه تا ته رسېږي چې هغه کاروبار غلط کاروبار او مشتبه کاروبار کوي، هغه شی خو بیا ته نه شې کولی، نشي زده کولی، او هغه درته یادېږي او خلک هم یادېږي، ته هم پوهېږي چې دغسې غلطي تا نه شوې ده او هغه تا نه پاتې ده. نو هغه مخ دا شیان چې دي دا په څه نه پاکېږي، دې نه مراد همدغه د ابرو، عزت او د انسان حیثیت ته ضربه رسېدل دي. نو احتیاط وکړه دغه مسایل کې واقع نه شي. او داسې وروسته بیا ګورې چې بیا روانېږي او خلک سپیان وژني او بیا غوښې د فکر کوي چې دا د غوښې په نوم باندې، حلالې غوښې په نوم باندې خرڅوي. دا هم په همدې تعبیر کېږي چې کاروبار کوم شی ته شروع کړی و، هغه درته معلوم شو چې نور خلک هم په دې کې غلطي کوي، تا ته هم معلوم شو، نو که داسې یو مسله وي، نو په دې باندې تعبیر کېږي چې ته خپل مسؤلیت هم ادا کړه په دې کې چې خلکو ته کوم ضرر رسېږي کوم شی، نو چې کوم مسؤل کسان وي نو هغو ته خبر ورکړه او تحقیق وکړي او دا مسله حل کړي. والله تعالی اعلم. ښه د بل خوب ده دوی دواړه سلامونه اچولي دي، خوب یې نه دی ویلی. نو بل خوب ده عکسې اخلم، دا موبایل کمره بیرون خوا تاووم، بیرون شپه وي، یو جګ غر ده، لږ لږ ګروپونه ورباندې روښانه دي، د غره په سر رنګین کمان وي او اسمان ښایسته او ځلانده ستوري وي، زه وایم څومره ښکلي ښکاري، عکس یې اخلم. استاد محترم دا خوب په 3 ورځو کېږي، بیخي تنګ کړی یم چې آخر دا څه معنا ده؟ دا خوب دی هېڅ معنا نه لري، دا تشویشي خوب ده، شیطاني خوب ده، هېڅ نه خیر شته په دې کې نه شر شته، او دا خوب چاته مه تېروه، او دې خوب کې انشاءالله تا ته هېڅ ضرر نه رسېږي، او دا خوب تعبیر نه لري. والله تعالی اعلم. دا بل خوب ده. السلام علیکم وروره، امید لرم ټول ښه کوئ. علیکم السلام. خبر غوندې جای کېږه ډبره دغه کې داسې ماته غوندې دا ډبره زه چې راوپلټم، ښه یو بل ملګری را سره خزانه هغه قبر غوندې جای پیدا شي، ما هغه په ګاډه پیدا کړو، ښه قبر یې دی ورپسې زبر یم او دا خزانه په ګاډه وباسو.
پروت معلومیږي نه سره پټي ښه د سره زر او نور شیانو باسو ځینې او خزانه یې ده ښه که په دې کې دې معلومات راکړي مهرباني به نو خوب دی یعنې تاسو قبر غوندې ځای و هغه وباسئ او شیان پکې پیدا کوئ نو کله په خوب کې څه وکتلی شي چې یو خزانه او یو شی چې هغه د ځمکې لاندې لکه د کوم سره زرو د کوم معدني شیان وي دا شیان ته پیدا کوي دا ډېر ښه تعبیر لري په دې باندې تعبیر کېږي چې تا ته یا ښه میراث پاتې کېږي او یا ښه کاروبار صداقت یو ځای کې کاروبار کوي او هغه آخر کې هغه کاروبار تا ته پیدا کېږي او په دې باندې هم تعبیر کېږي چې مالي مشکلات دې کوي هغه انشاءالله حل کېږي او الله تعالی یو چاره تا ته کوي چې ستا په صداقت باندې او ستا په زحمت او په تلاش باندې بالاخره انشاءالله ته خپل هغه اهدافو ته هغه خیر ته رسېږي چې کوم شی ته همیشه غواړې دعا ورته کوي او عمومي تعبیر یې هماغه د میراث شی شو په میراث کې تا ته پاتې کېږي او یا څه کوم کاروبار چې کوي په هغه کې صداقت کوي او هغه آخر کې هغه کاروبار تا ته پاتې کېږي والله تعالی اعلم نو دا و د یو څه خوبونه تعبیر شو انشاءالله یو څه خوبونه نور پاتې دي هغه به جدا کوو دا غټېږي دا اوږدېږي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته